موږ خو دغه اول څه دی زموږ د لاسي صنایعو پراختیا دولتي شرکت دی. موږ په مختلفو برخو کې تولیدات لرو، لکه د تیږو په برخه کې، د چرم په بخش کې. د تیږو په برخه کې څه کم 280 تر 300 هغه کسان سره مالدین دي چې هغوی تولید کوي. د چرم په بخش هم همدغسې، د چرم په بخش کې موږ خپل ډېر تولیدات لرو. تیږو په برخه کې هم همدا رقم ده. تیږو په برخه کې هر څه فرمایش واوسېږي موږ پوره امکانات لرو. که هغه د لاجوردو تیږې واوسېږي او دا د رخام تیږې واوسېږي، دا ټول تولیدات موږ خپله تولید کولی شو. ښه دی، بازار کې موږ اعمال ته داخل د ریاست کې موږ یو هغه لرو، داسې نمایشګاه غوندې جای لرو چې هلته مو ډېر شیان نمایش کې ښیو، او هم نمایشګاهو کې موږ اشتراک کوو. نور خارجي فروشات هم موږ لرو، مثلا کارګوګان له موږ راځي خرید کوي، موږ خارج ته صادروو. نو د موږ تولیدات اوس فوق‌العاده انشاءالله ډېر ښه منظم روان دي، کارونه مو ډېر ښه روان دي انشاءالله. خامخا افغانستان یو هغه ملک دی، زراعتي ملک دی، او په هغو کې اکثره کسان چې دي په زراعت مصروفه دي. نو خامخا د هر کس سره دا یو فکر، یو نظر شته چې هغوی به یو کار کوي، او که چېرته موږ له ټیټ عمر سره د ځان سره دا فکر ولرو چې موږ به په آینده کې یو ښه بزنس ولرو، یو ښه تجارت به ولرو، دا کم هغه نه شروع کېږي. دا نه شروع کېږي چې مثلا تجارت هغه ټول تا ته یو څوک برابر کړي. له ځوانانو نه مې دا تقاضا ده چې ټول دغه حالات نه اږي چې ولا پلانی داسې دی، پلانی داسې دی، ځکه خارجي ملکونه موږ ته هېڅ وخت داسې یو کار نه دی کړی چې موږ مثلا هغوی موږ په پښو درولي، دایم یې موږ ته تاوان رسولی دی. نو موږ باید خپل زده کړې وکړو. خدای مهربانه دی، اخر به مو د عمل جوړېږي، اخر به موږ ډېر یو ښه زراعتي ملک یو، ډېر ښه تولیدات لرو، ډېر ښې د موږ د ځوانانو سره ډېر ښه نظرونه دي، یعنې ډېر ښه ملک مو دی او ډېر ښه خلک موږ دي. څو قومونه د موږ په ملک کې اوسېږي، کوم تعصب نشته، کوم هغه نشته. نو ځوانان دې باید خپل تعلیم او پرمختګ ته ډېره توجه وکړي.